ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو. انجینر عزت الله حلیم یم. ښوونځی ستاسو په کور کې خپرونې ته تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسې په تیر درسي ساعت کې خازن لوستی او د خازن ظرفیت مو معرفي کړی او بالاخره مو د خازن د ظرفیت لپاره فرمول ویلې چې سی مساوي کیږي کیو پر وي یا کیو پر دلتاوي سره. دا د خازن د ظرفیت د پیدا کولو فرمول وو که هر ډول خازن وي. راځو د خازنونو په لړۍ کې موږ او تاسو یو ډول خازن معرفي کوو چې هغې ته ویل کیږي د موازي لوحو لرونکی خازن. د موازي لوحو لرونکي خازن ته که چیرې تاسو متوجه شئ، د شکل مطابق دوه موازي لوحې دي. د دې دواړو لوحو د هر یوې مساحت د ا په اندازه باندې دی. د دې دواړو لوحو ترمنځ فاصله څومره ده؟ د دواړو لوحو ترمنځ فاصله د ډي په اندازه باندې ده. دواړه یوې د بیټرۍ د مثبت قطب سره او بلې د بیټرۍ د منفي قطب سره وصل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو وغواړو د دې خازن ظرفیت پیدا کړو، نو څنګه کولی شئ دې خازن ظرفیت پیدا کړو؟ یاد لرئ د دې خازن د ظرفیت د پیدا کولو لپاره دوه خبرې یاد لرئ. اول، د موازي لوحو لرونکي خازن په ظرفیت کې ظرفیت مستقیم اړیکه لري د لوحو د مساحت سره. څومره چې د لوحو مساحت زیات وي د خازن ظرفیت هم زیات دی، څومره چې د لوحو مساحت کم وي د خازن ظرفیت هم کم به وي. همدارنګه دویمه، د موازي لوحو لرونکي خازن د لوحو ترمنځ فاصله د ظرفیت سره معکوس اړیکه لري، یعنی معکوس متناسب دی د ډي سره. د دې خبرې مفهوم دا شو که چیرې د خازن د لوحو ترمنځ فاصله زیاتیږي نو ظرفیت به یې کمیږي، او که چیرې د خازن د لوحو ترمنځ فاصله کمیږي نو د خازن ظرفیت به زیاتیږي په مقابل کې. نو د دې لپاره چې دا متناسبوالی په مساوات بدل شي، د دې لپاره یو ثابت ضریب پکې ضربیږي چې هغه ثابت ضریب لیکم چې سی مساوي کیږي کا ضرب اپسلون صفر ضرب ا پر ډي سره. دا د هر ډول موازي لوحو لرونکي خازن د ظرفیت د پیدا کولو لپاره فرمول شو. په دې کې ما تاسو ته یو کا درته اضافه کړو، بل مې پکې اپسلون صفر. یاد لرئ کا ته د موازي لوحو لرونکي د خازن ترمنځ یو عایق کېښودل کیږي. دغه عایق د دې لوحو ترمنځ یو عایق کېښودل کیږي چې د هغه عایق ثابت قیمت څومره دی؟ د کا په اندازه باندې دی. کا یو بې واحده کمیت دی. یاد لرئ چې دلته کا د کولم ثابت نه دی. اپسلون صفر د هوا د نفوس پذیرۍ ضریب دی چې قیمت یې څومره دی؟ قیمت یې اپسلون صفر مساوي کیږي دقیق قیمت 8.15 ضرب لس په توان د منفي 12. خو موږ او تاسو عموما چې په پام کې نیسو د مثالونو د حل لپاره 9 ضرب لس په توان د منفي 12 کولم مربع پر نیوټن ضرب متر مربع قیمت دی. ګرانو زده کوونکو، د کا کوم قیمت چې وي هغه به تاسو ته په مثال کې واضح کوي چې د لوحو ترمنځ کوم عایق کېښودل شوی دی او د عایق ثابت ضریب څومره دی. راځو ګرانو زده کوونکو، د همدې مطابق او موږ او تاسو کوم فرمول د خازن د ظرفیت لپاره عمومي ویلی و چې سی مساوي کیږي کیو پر وي، د هغې مطابق یو مثال حلو. که چیرې تاسو خپل کتاب ته متوجه شئ، په کتاب کې ستاسو د موازي لوحو لرونکي خازن مطابق یو مثال دی. مثال په دې ډول د ګرانو زده کوونکو، د موازي لوحو لرونکي یو خازن د یو بیټرۍ سره چې د پوتنشیل توپیر یې 4 وولټه دی تړو. که د خازن په لوحو باندې 160 مایکروکولم به چارج ذخیره شي، د خازن ظرفیت حساب کړئ. که خازن د داسې بیټرۍ سره چې د پوتنشیل توپیر یا د څوکو پوتنشیل 40 وولټه وي، په هغه صورت کې به ذخیره شوې انرژي څومره وي؟ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د خازن ذخیره شوې انرژي تر اوسه پورې نه ده لوستې. انشاءالله د دې لپاره مثال فرموله وایو، بیا به د خیر سره د مثال ته راګرځو بیرته. همدارنګه د دې څخه وروسته یو بل مثال دی، خو د دې څخه مخکې چې موږ او تاسو دا مثال حل کړو، تر ټولو بهتره خبره دا ګڼمه چې کا پکې موږ او تاسو ویل چې د عایق ثابت ضریب دی. د عایق ثابت ضریب د هوا یا خلا لپاره څومره دی؟ یو دی. که چیرې تاسو ته په مثال کې داسې ذکر شي چې د لوحو ترمنځ هوا موجوده ده یا د لوحو ترمنځ خلا موجوده ده، نو په دې صورت کې تاسو څه شی کوئ؟ تاسو د کا په ځای باندې د یو قیمت وضع کوئ. نو یو چې وضع کوئ نو سی به مساوي شي کا په ځای چې یو وضع کوم، یو په اپسلون صفر کې اپسلون صفر ضرب ا پر ډي نه کولی شئ تاسو استفاده وکړئ. کله چې د لوحو ترمنځ خلا یا هوا موجوده وي، نو په دې صورت کې کولی شئ د دې فرمول نه استفاده وکړئ. کله چې موږ او تاسو د مثال ته وګورو، د مثال کې موږ او تاسو ته نه دی ویلي چې د لوحو ترمنځ څه شی موجود دی. د دې مفهوم دا شو چې د لوحو ترمنځ یا هوا موجوده ده او یا هیڅ شی نه دی موجود. چې هیڅ شی نه دی موجود مفهوم دا شو خلا ده د لوحو ترمنځ. نو راځو موږ او تاسو د دې فرمول نه استفاده کوو. راځو مثال حلو. د مثال مطابق لومړی ډیټا ځان سره اخلم. د موازي لوحو لرونکي خازن دی چې د پوتنشیل توپیر وي پکې مساوي کیږي څومره دی؟ 4 وولټه دی، یا دلتاوي مساوي کیږي 4 وولټه دی. که د خازن په لوحو باندې کیو مساوي کیږي
120 مایکرو کولم به چارج ذخیره شي د خازن ظرفیت حساب کړئ سی پیدا کړئ. کله چې موږ او تاسو د مثال ته متوجه شو په دې مثال کې د خازن د څوکو پوتنشیل توپیر راکړی او چارج راکړی، آیا زه د مخکیني فورمول نه استفاده کولی شم چې سی مساوي کېږي کا ضرب اپسلون ناټ ضرب صفر ضرب ا پر ډي سره؟ نه، د هغې نه استفاده نشم کولی. دا که د موازي لوحو لرونکی خازن وي که هر ډول خازن وي، کله چې تاسو د پوتنشیل توپیر یې درکړي د څوکو او چارج درکړي، نو تاسې د خازن د ظرفیت د عمومي فورمول نه استفاده وکړئ. او عمومي فورمول په دې ډول دی چې سی مساوي کېږي کیو پر دلتاوي سره. خو راځم لومړی کیو او همدارنګه دلتاوي څه شی کومه، لومړی ګورم چې ایسای سیستم ته برابر دی که نه. راځم لیکم 120 مایکرو کولم به او 24 ولټه، دا به ایسای سیستم ته برابر کړم. خو که چیرې تاسې نه غواړئ چې ایسای سیستم ته برابر کړئ، تر ټولو یو ښایسته بله لارې هم موجوده ده. د هغې په اساس هغلته زه تاسو ته مثال حلوم. کیو په ځای باندې لیکم 120 خو مایکرو کولم به ورسره لیکم ځکه ایسای سیستم ته مې نه دی برابر کړی، نو واحدات به ورسره ذکر کوئ پر 24 ولټه. ګرانو زده کوونکو، کله چې 120 موږ او تاسې راواخلو په 24 باندې تقسیم کو، نو څو کېږي؟ 15 کېږي. مایکرو په خپله مایکرو، کولم پر ولټ موږ ته فاراد راکوي. دا ډېر اسانه او ښایسته طریقه ده. نو داسې وایم چې سی مساوي کېږي 15 مایکرو فارادو سره. د خازن ظرفیت به څومره وي؟ 15 مایکرو فاراده به د خازن ظرفیت وي. راځو د موازي لوحو لرونکي خازن د ظرفیت پیدا کولو لپاره بل مثال حلو. ګرانو زده کوونکو، که چیرې تاسو د خپل کتاب د یو بل مثال وګورئ، مثال داسې دی د 0.15 سانتي متر فاصلې موازي لوحو یو خازن په پام کې ونیسئ چې مستطیل شکل ولري، داسې چې اوږدوالی 80 سانتي متره او سوري 20 سانتي متره وي. که د دې خازن د منځ فضا په داسې آی کې مادي ډکه شوې وي چې ثابت یې لس وي، د دې خازن ظرفیت پیدا کړئ. د دې خازن د ظرفیت پیدا کولو لپاره لومړی څه شی کوو؟ ټوله ډیټا ځان سره لیکو. فاصله د خازن د لوحو ترمنځ څومره ده؟ ډي مساوي کېږي 0.15 سانتي متره. همدارنګه سو مطلب هغه د لوحې طول او عرض یې موږ او تاسو راکړی. زه وایم چې طول یې څومره دی؟ 80 سانتي متره. عرض یې څومره دی؟ بي ورته وایم. عرض یې 20 سانتي متره دی. د لوحو ترمنځ داسې یوه عایقه ماده کېښودل شوې ده چې د هغې ثابت څومره دی؟ ثابت موږ په کار سره ښیو، هغه 10 دی. نو تاسې څه پیدا کړئ؟ د خازن ظرفیت حساب کړئ، سی پیدا کړئ. خو که چیرې تاسو مثال ته متوجه شئ، د اپسلون صفر قیمت یې درکړی چې 9 ضرب 10 په توان -12 کولم مربع پر نیوټن ضرب متر مربع. ټول قیمتونه رااخلو، څه شي ته یې وضع کوو؟ د موازي لوحو لرونکي خازن په ظرفیت فورموله کې وضع کوو. خو د هغې نه مخکې لومړی کمیتونه ټول ایسای سیستم ته برابرو. ایسای سیستم ته د برابرولو لپاره دا لیکم د دې په ځای باندې. ګرانو زده کوونکو، کله چې تاسې سانتي متر متر ته بدلوئ، 10 په توان -2 کې ضربوئ یا یې په 100 تقسیموئ، نو زه راخلم دا 0.15 سانتي په ځای 10 په توان -2 متر، دا مساوي کېږي په علمي روش لیکم 1.15 ضرب 10 په توان -3 متر شو. ایسای سیستم ته برابر شو. 80 سانتي متره 20 سانتي متره موږ او تاسو ته طول او عرض فایده نه کوي، خو فایده را سره کوي د څه شي؟ د مساحت د پیدا کولو لپاره. د دې څخه څه شی کوم؟ مساحت پیدا کوم. وایم چې د مستطیل مساحت د پیدا کولو لپاره طول ضرب عرض نه استفاده کوم. طول راخلم، په عرض کې ضربوم، لیکم چې 80 سانتي متره ضرب 20 سانتي متره، دا مساوي کېږي 6 په 2 کې 12. یو صفر دا شو، یو صفر دا شو، 2 صفرونه ورسره علاوه شو. سانتي متر په سانتي متر کې سانتي متر مربع، دا مساوي کېږي 1200 سانتي متر مربع راخلم، ایسای سیستم ته برابروم، دا مساوي کېږي 1200 او په ځای باندې لیکم چې 1.2 ضرب 10 په توان د 3 اشاریه مې دې خواته انتقال کړه. سانتي متر مربع په ځای 10 په توان د -4 او متر مربع مې دی په خپله متر مربع. که چیرې موږ او تاسې 10 په توان د -4 او 10 په توان د -3 سره د ضرب په حالت کې ساده کوو، نو لیکم چې 1.2 ضرب 10 په توان د -1 متر مربع. مساحت هم پیدا شو. که چیرې دا مساحت څوک همداسې لیکي او که څوک یې داسې لیکي، 10 په توان د -1 چې مخرج ته ښکته کړو مثبت 10 به شي، نو 0.12 متر مربع به مساحت شي. مساحت هم پیدا شو. راځه ما د مساحت څخه په استفاده باندې راځو د موازي لوحو لرونکي خازن ظرفیت پیدا کوو. پوهېږو چې سی مساوي کېږي کا ضرب اپسلون صفر ضرب ا پر ډي سره. د دې فورمول څخه په استفاده باندې د کا قیمت څومره دی راکړی دی راته؟ 10. اپسلون صفر قیمت تقریبا 9 ضرب 10 په توان د -12.
واحدات هیڅ اړتیا نشته. واحدات لپاره موږ تاسو پوهیږو چې د ظرفیت واحد فاراد دی. اخیره کې ورسره فاراد لیکو. مساحت 0.12 متر مربع پر ډي د دوی لوحو ترمنځ فاصله څومره ده؟ 1.5 ضرب لس په توان د -3 متره ده. ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو داسې وکئ 9 به راواخلئ 10 قاعدې چې دي هغې سره کار مه لرئ، هغه په اسانۍ سره تاسو ضرب او تقسیم کولی شئ. 9 به 0.12 کې ضرب کوئ، بیا به په 1.5 باندې تقسیم کوئ. دا چې هر څو شوه بالاخره به د قاعدو څخه یو قاعده توانونه به یې جمع کوئ د ضرب په حالت کې. 10 په توان د 1 او -12 10 په توان د -11 -11 ته به دا صورت ته پورته کړم 10 په توان د -3 به شي. 10 په توان د -3 او 10 په توان د -11 څو کېږي؟ 10 په توان د -8 کېږي. نو جواب به تاسو ته راشي 0.12 ضرب 10 په توان د دا به صورت ته پورته شي 10 په توان د -3 او -12 10 په توان د -9 10 په توان د -9 او 10 په توان د 1 10 په توان د -8 څه شی فاراده. دا به راواخلم په علمي روش به یې ولیکم. 1 خانه به ښي خواته انتقال کړم نو سی به مساوي شي 1.2 ضرب 10 په توان د -9 فاراده. د جواب شو ګلونو زده کوونکو 1.2 ضرب 10 په توان د -9 فاراده. خو که چیرې موږ تاسو د کتاب ته وګورو نو کولی شو د هماغې مطابق کې جوړ کړو. 10 په توان د -9 ته موږ تاسو نانو ویلی شو، دا د نانو قیمت دی. نو زه لیکم چې دا مساوي کېږي 1.2 د 10 په توان د -9 په ځای باندې نانو او فاراد په خپله باندې فاراد. نو وایو د خازن ظرفیت څومره دی؟ 1.2 نانو فاراده د خازن ظرفیت دی. ګرانو زده کوونکو دا واخلئ، راځو موږ او تاسې د خازنونو تړنه وایو. ښه ګرانو زده کوونکو مخکې له دې چې موږ او تاسو د خازنونو تړنه وایو د هغې نه مخکې موضوع د یو چارج شوي خازن انرژي ده. څنګه کولی شو د یو چارج شوي خازن انرژي پیدا کړو؟ یاد لرئ په یو چارج شوي خازن کې انرژي په اصل کې د هغه انرژۍ څخه عبارت ده، د هغه پوتنشل انرژۍ څخه عبارت ده چې په خازن کې چارج لرونکي ذرې په ځان کې لري. دغه انرژي چې چارج لرونکي ذرې په ځان کې لري څنګه کولی شو پیدا کړو؟ په یو خازن کې د انرژۍ د پیدا کولو لپاره یاد لرئ د دې 3 فورمولونو څخه تاسو استفاده کولی شئ. په اصل کې یو فورمول دی خو کولی شو موږ او تاسې سی مساوي کیو پر وي د هغې څخه قیمتونه واړو راواړو بالاخره ډېرې معادلې موږ او تاسو 3 معادلې لاسته راځي. نو کولی شم یو مساوي کېږي 1/2 سی وي مربع. کله چې تاسو د خازن ظرفیت او د څوکو پوتنشیل درکې تاسو کولی شئ د خازن د انرژۍ د لاسته راوړلو لپاره د دې فورمول نه استفاده وکړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ یو مساوي کېږي 1/2 سی کیو مربع د معادلې څخه هم استفاده وکړئ. 1/2 سی کیو مربع کله چې تاسو د خازن چارج درکول شوي همدارنګه د خازن ظرفیت درکول شوي تاسو د دې معادلې څخه استفاده کوئ. همدارنګه یو مساوي کېږي 1/2 کیو ضرب وي د دې معادلې څخه هغه وخت استفاده کوئ کله چې تاسو د خازن چارج او د څوکو پوتنشیل توپیر درکړل شي. دا په خازن کې د انرژۍ یا د ذخیره شوې انرژۍ د پیدا کولو فورمولونه دي. ګرانو زده کوونکو که موږ او تاسو مخکې فورمول وګورو مخکې فورمول کې تاسو یو مثال راغلی او په هغه مثال کې دویم جزء داسې و چې تاسو د خازن ذخیره شوې انرژي پیدا کړئ. موږ او تاسو د هماغه مثال دویم جزء حلو او بالاخره موږ او تاسې د خازنونو تړل به وایو. د خیره ښه ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو 115 صفحه وګورئ په 115 صفحه کې چې کوم مثال و هغه مثال موږ او تاسې حل کې خو دویم جزء داسې و که چیرې تاسو دویم جزء د دې وګورئ ښکته صفحې ته لاړ شئ په ښکته صفحه کې داسې دی که چیرې د خازن د څوکو پوتنشیل توپیر 14 ولټه شي نو په هغې صورت کې د خازن د چارجونو ذخیره شوې انرژي پیدا کړئ تاسې. نو زه به داسې وکړم د پوتنشیل توپیر یا یو څومره شو بي څومره شو 14 ولټه شي. نو تاسو په دې صورت کې څه پیدا کړئ؟ د خازن ذخیره شوې انرژي یعنی یو پیدا کړئ. خو موږ او تاسو په مثال کې مخکې څه شی راکړی و؟ چارج راته راکړی و چې چارج څومره و؟ چارج مخکې واړو چارج څومره چارج 160 مایکرو کولمبه و. لیکم چې کیو مساوي کېږي 160 مایکرو کولمبه. راځو کله چې موږ او تاسو ته چارج راکول شوي همدارنګه پوتنشیل راکول شوی نو موږ او تاسو یو معادله لوستې وه چې یو مساوي کېږي 1/2 کیوموي نه استفاده کوو. راځو لومړی د 1/2 کیوموي 160 لیکمه مایکرو په ځای 10 په توان د -6 کولم په خپله کولم. دا به په علمي روش ولیکم. دا به ولیکم چې اشاریه به دلته انتقال شي 1.2 ضرب 10 په توان د -4 کولم به شو او دا تیار SI سیستم کې برابر دی. نو راځم زه لیکم چې یو مساوي کېږي
1/2 کیو ضرب وي سره. ولې مې د دې معادلې څخه استفاده وکړه؟ ځکه مې د دې معادلې څخه استفاده وکړه چې چارج موږ ته راکړی او د پوتنشیل توپیر راته راکړی. نو زه راځم 1/2 په خپله کیو د خازن چارج دی. د خازن چارج څومره دی؟ 1.2 ضرب لس په توان منفي 4. 1.2 ضرب لس په توان منفي 4 ضرب وي د پوتنشیل څومره دی؟ 14 ولټه. نو که چیرې موږ او تاسو 14 واخلو په 1.2 کې ضرب کړو تقسیم 2 کړو نو دا به 21.8 ضرب لس په توان منفي 4 دا په خپله شي ژول به ورسره ولیکو. ولې پوهېږو چې د انرژۍ د اندازه کولو واحد ژول دی. نو یو به مساوي شي لس په توان منفي 4. دا به راواخلم په علمي روش به یې ولیکم. دا اشاریه به دلته انتقال کړم 2.1 به شي ضرب لس په توان منفي 3 ژوله به شي. دا ځواب یې درست شو. په خازن کې به څومره انرژي ذخیره شوې وي؟ 2.1 ضرب لس په توان منفي 3 ژوله. خو دا تاسو کولی شئ داسې هم ولیکئ چې یو مساوي کېږي 2.1 لس په توان منفي 3 ته موږ او تاسو ملي ویلی شو، ملي، او ژول مې دی په خپله ژوله. نو کولی شئ ووایئ چې په خازن کې ذخیره شوې انرژي څومره ده؟ 2.1 ملي ژوله ده. ګرانو زده کوونکو دا واخلئ ځان سره، راځو د خازنونو تړونو کې موږ او تاسې کار کوو. ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسې موضوع ده د خازنونو تړنه یا د خازنونو تړل. موږ او تاسې کولی شو خازنونه په 2 ډوله وتړو. یو د خازنونو تړل دي په مسلسل ډول، یو د خازنونو تړل دي په موازي ډول باندې. د خازنونو مسلسل تړنه او موازي تړنه موږ او تاسو ته څه فایده رسوي؟ یاد لرئ ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسې ډیر خازنونه ولرو خو په دې ډیرو خازنونو کې موږ او تاسو سره د کوم خازن چې مو په کار دی هغه یو هم نشته دی. فرض مثال زموږ او تاسې د 2 مایکروفاراد څخه کوچنی ظرفیت لرونکي خازن ته اړتیا ده. خو یو یې 15 مایکروفاراد دی، بل یې 10 مایکروفاراد دی، بل یې 20 مایکروفاراد دی. دا په کوم ډول وتړو دا خازنونه، دا غټ خازنونه، تر څو موږ ته کوچنی خازن راسته راکړي؟ همدارنګه که چیرې موږ او تاسې ډیر خازنونه ولرو، کوچني خازنونه دي او زموږ او تاسو غټ خازن ته اړتیا ده، څنګه کولی شو دا کوچني خازنونه په کوم ډول وتړو تر څو موږ ته یو غټ خازن لاسته راکړي؟ نو د دې لپاره خازنونه په څو ډوله تړو؟ په 2 ډوله. یو د خازنونو مسلسل ډول تړنه ده، بل د خازنونو موازي ډول تړنه ده. راځئ عنوان موږ او تاسې اخلو. اول موازي ډول تړنه. ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو دې شکل ته متوجه شئ، د شکل مطابق زه موازي تړنه کې تاسو ته فقط دومره ووایم موازي تړنه د هغه تړنې څخه عبارت ده چې په هغې کې د منبع څخه لاین وویشل شي. د منبع څخه کوم لاین چې خازنونو ته لاړ دی هغه باید وویشل شي په 2 برخو، په 3 برخو، په هر څو برخو چې ویشل شو. دا یو پوتنشیل سره تطبیق شوی د مثبت قطب منفي قطب. که چیرې دې څخه د برېښنا جریان راځي بالاخره دلته که چیرې تاسې متوجه شي دا لاین په 1 برخه، 2 برخه، په 3 برخو باندې ویشل شو. دغه ډول تړنې ته ویل کېږي موازي تړنه. که چیرې تاسې د شکل څخه تړنه پیژنئ نو ښه لاره دا ده چې لاین وګورئ، لاین ویشل شوی، که ویشل شوی موازي تړنه ده، که ویشل شوی نه دا مسلسل ډول تړنه ده. نو په موازي تړنه کې به تاسې 3 نقطې په پام کې ونیسئ. اول خبره داسې کوم درته په موازي تړنه کې د هر خازن ولتاژ د منبع د پوتنشیل سره یا ولتاژ سره مساوي دی. معنا د دې خبرې دا شوه که چیرې دلته 24 ولټه منبع وي نو د دې خازن د څوکو پوتنشیل به څومره وي؟ 24 ولټه به وي. نو اول خبره داسې شوه چې وي مساوي کېږي د منبع پوتنشیل، V1 دا مساوي کېږي V2 سره او دا مساوي کېږي د V3 سره. اول خبره دا شوه په موازي ډول تړنه کې د هر خازن د څوکو پوتنشیل د منبع د پوتنشیل سره مساوي دی. ورپسې دویمه خبره په موازي ډول تړنه کې په ټولو خازنونو کې د چارج مجموعه د معادل خازن د چارج سره مساوي ده. څومره چې د دې معادل خازن چې ته پیدا کړې د معادل خازن چارج څومره دی؟ کیو په اندازه باندې دی. زه وایم د معادل خازن چارج کیو شو. دا کیو مساوي کېږي په ټولو خازنونو کې د چارجونو د مجموعې سره. ما 3 خازنونه تاسو ته هلته د کتاب شکل مطابق 3 خازنونه تاسو ته ما معرفي کړه. کولی شئ تاسو n شمېر خازنونه هم دلته معرفي کړئ. کولی شئ جمع کیو ان جمع وی ان سره تاسو کولی شئ مساوي د وی ان سره کوئ. نو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د خازنونو د ظرفیت د فورمولې څخه سی مساوي کېږي کیو پر وي. داسې ده. نو کولی شم د کیو په ځای باندې زه څه ولیکم د دې ځای څخه کیو مساوي کېږي سی اکویلنٹ ضرب وی، یعنی معادل ظرفیت ضرب پوتنشیل. د دې په ځای باندې زه داسې لیکم چې کیو په ځای سی اکویلنٹ ضرب وی.
دا مساوي کیږي کیو یو په ځای باندې لیکم چې سی یو ضربي وي جمع کیو دوه په ځای باندې لیکم چې سی دوه ضربي وي ولې وي یو وي دوه نه لیکم ځکه نه لیکم چې دا ټول سره مساوي دي د وي سره جمع سی دوه په سی درې په ځای سی درې ضربي وي که چیرې موږ او تاسې وګورو دې خوا ته هم وي دی دې خوا ته هم وي دی په دواړو خواو کې وي مشترک نیسو بالاخره که چیرې د مساوات دواړو خواوې په وي تقسیم کړو نو وي د منځه ځي نو معادل ظرفیت به لاسته راشي چې دا مساوي کېږي سی یو جمع سی دوه جمع سی درې سره نو د دې ځای څخه داسې وایم د درېیمه خبره شوه په موازي ډول تړنه کې معادل ظرفیت د هر لوی خازن د ظرفیت څخه لوی دی کله چې تاسو کوم ظرفیت لاسته راوړئ په هغې کې که لوی خازن هر څومره وي د هغې د ظرفیت څخه به هم خازن دغه معادل ظرفیت به زیات وي نو اول خبره پکې دا شوه چې د هر خازن ظرفیت د هر خازن پوتنشیل د منبع د پوتنشیل سره مساوي دی دویمه خبره دا شوه چې په ټولو خازنونو کې د چارج مجموعه د معادل خازن د چارج سره مساوي ده او دریمه خبره دا شوه چې په موازي ډول تړنه کې معادل ظرفیت د هر لوی خازن د ظرفیت څخه لوی دی ګرانو زده کوونکو دا واخلئ ځان سره راځو مسلسل ډول تړنه معرفي کوو د هغې څخه وروسته په دواړو کې مثالونه حلوو ګرانو زده کوونکو راځو دویم د خازنونو تړل په مسلسل ډول یا د خازنونو مسلسل تړنه ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو شکل ته متوجه شئ د شکل مطابق دلته د برېښنا کوم جریان چې راځي یا چارجونه چې دلته کوم راځي هغه چار د دې څخه چې څومره چار تیریږي هماغه اندازه چار دلته هم تیریږي هماغه اندازه چار دلته هم تیریږي که چیرې تاسې فرض کړئ چې دا د اوبو ډنډونه دي نو دا ویاله ورته راغله دا ویالې دا ډنډک کې څومره اوبه چې دې ته راځي په هماغه اندازه اوبه بیرته دې څخه ځي دلته چې ډکېږي په هماغه اندازه اوبه بیرته دې ته ځي او بالاخره یو سایکل دلته ترسره کېږي نو داسې وایو په مسلسل ډول تړنه کې د هر خازن چارج د معادل خازن د چارج سره مساوي دی اول خبره پکې دا شوه لیکم اول کیو مساوي کېږي د کیو یو سره دا مساوي کېږي د کیو دوه سره او دا مساوي کېږي د کیو درې سره اول خبره دا شوه په مسلسل ډول تړنه کې د هر خازن چارج د معادل خازن د چارج سره مساوي دی دویم په مسلسل ډول تړنه کې د هر خازن د ټولو خازنونو د څوکو د پوتنشیل توپیر مجموعه د دې خازن جمع د دې خازن جمع د دې خازن د څوکو د پوتنشیل توپیر مجموعه چې جمع کې د منبع د پوتنشیل توپیر راکوي نو داسې وایم چې وي مساوي کېږي وي یو جمع وي دوه جمع وي درې سره که چیرې موږ او تاسې بیا د خازن د ظرفیت څخه په استفاده باندې سی مساوي کېږي کیو پر وي د فورمول څخه استفاده وکړو نو په دې صورت کې څه شی کوو موږ او تاسې د وي په ځای باندې داسې لیکلی شم د دې ځای څخه چې وي مساوي کېږي کیو پر سی یا سی اکویلنټ معادل ظرفیت لپاره نو راځم د وي په ځای باندې لیکم چې کیو پر سی اکویلنټ یا معادل ظرفیت دا مساوي کېږي د وي یو په ځای به ولیکم چې کیو یو پر سی یو جمع کیو دوه پر سی دوه جمع کیو درې پر سی درې سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ټول پوهېږو چې د هر خازن چارج سره مساوي دی نو کیو یو کیو دوه کیو درې ته هېڅ اړتیا نشته ټول کیو شوه نو کولی شم په دې کې څه وکړم مشترک کیو ونیسم بالاخره د دې ځای څخه داسې لیکم چې کیو پر سی اکویلنټ مساوي کېږي دلته په ټولو کې کیو مشترک ونیسم دا به راشي یو پر سی یو جمع یو پر سی دوه جمع یو پر سی درې سره دواړو خواهی په کیو تقسیموم بالاخره دا کیو د کیو سره اختصار شو نو یو پر سی اکویلنټ مساوي کېږي یو پر سی یو جمع یو پر سی دوه جمع یو پر سی درې سره دا وه په مسلسل ډول تړنه کې معادل ظرفیت د لاسته راوړلو فورمول ګرانو زده کوونکو یاد لرئ په مسلسل ډول تړنه کې معادل ظرفیت د هر کوچني خازن د ظرفیت څخه کوچنی دی درې خبرې موږ او تاسې په دې کې ذکر کړي اول خبره دا چې د هر خازن چارج د معادل خازن د چارج سره مساوي دی دویمه خبره دا شوه د ټولو خازنونو د پوتنشیل توپیر مجموعه د منبع د پوتنشیل سره مساوي ده او دریمه خبره دا یاد لرئ چې په مسلسل ډول تړنه کې معادل ظرفیت د هر کوچني خازن د ظرفیت څخه کوچنی دی او څنګه یې کولی شو د دې فورمول څخه کولی شو موږ او تاسې په لاس راوړو ګرانو زده کوونکو دا اوس تاسو د نن ورځې درس انشاءالله موږ او تاسې به آینده ساعت کې د مسلسل ډول تړنې همدارنګه د موازي ډول تړنې مطابق مثالونه حلو تر څو چې ګرانو زده کوونکو زه بیا انجینر عزت الله حلیم ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په سپېڅلي رب مو سپارم ښه وخت او خوشحاله شېبې ولرئ